امریکا تر نومبره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 4.5 ته راکموي. سلام، وخت مو پخیر. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر د نومبر تر لومړۍ پورې له 8600 څخه 4.5 ته راکموي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د امریکا د قواو د مرکزي قومندانۍ قومندان څو ساعته وروسته له دې وکړه چې له عراق څخه یې په روانه میاشت کې د 2000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. پنځه امریکایي رسنیو ته په مرکه کې وویل په 4500 پوځیانو به هم موږ کولی شو چې خپل اصلي ماموریت ترسره کړو او موږ خپل ښه نیت ښوولی دی چې په دې هیواد کې غاصب ځواک نه یو، خو ستراتیژیکې او حیاتي ګټې لرو. هغه موږ دې باور ته رسوي چې د القاعده په شان ترهګر د امریکا په متحده ایالاتونو برید کولی شي. میکنزي پخوا ویلي وو چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې باید ساله وشي چې القاعده، داعش او نور تروریستي ډلې به په افغانستان کې پناه نه اخلي. له جنرال میکنزي څخه پرون وپوښتل شول چې څه بدل شوي. ده وویل طالبانو لا هم په زغرده ښکاره کړې نه ده چې دوی له القاعده سره اړیکې شلولي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې پرون چهارشنبه جنرال میکنزي په عراق کې اعلان وکړ چې له دې هېواده به له موجوده 5200 سرتیرو 2200 وباسي. دا هم ویل چې دغه ځواکونه ایستل به په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر وړتیا اغېز ونه کړي. تر بلې ویډیو مو پولي او بخو کې خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسو بریا زموږ دعا.